د ژوند له ډیرو پرمختګونو محرومو دي کلیوالو چې تازه روغتیایي لومړنیو اسانتیاوو ته په اسانۍ لاسرسی موندلې یو لوی غنیمت دی. د مور او ماشوم ژوند په خوندي کېدو دی ځکه ډیروي صحي خدمتونو ته له نه لاسرسي د زیږون پر مهال خپل ژوند بایلود. مخکې به مریضان شولو په کټونو کې به اړقولو کې کته کلي نه پلله به وړلو یا به یې چغسریاله وړلو یا به بل طرف ته وړلو او دغه ناڅاپه دغه راشي په چا ګېډ خوږی راشي په چا باندې بل مرض حمله وکړي دا زمونږ خواته یې مونږ دا وګڼو چې دې ځګنې کې دا کلینیک په امن کې شي. او کلینیک چې دا وطن آباد شوی دی زموږ په وطن کې کلینیک نه و دا لومړی ځل دی چې کلینیک جوړ شو او موږ پرې ډېر خوشحاله او خوښ یو چې غره کې دا کلینیک موږ ته جوړ شو خو ډېر زیات خوشحاله یو ټول ولسونه پرې خوشحاله دي او موږ چې دا چاره سره وس او کومک کړی دی د هغې نه هم ډېر خوشحاله یو او مریضان زمونږ چې سهولت کې شولو زنانه به مریضانې کېدلې هغوی به په کټ کې وړل کېدلې. د کونړ د دې درو او لرو پرتو غرنیو سیمو اکثره اوسیدونکي چې کلونه د ناامنیو له امله د روغتیا په ګډون د نورو پرمختیایي چارو په برخو کې د حکومتونو له پاملرنې څنډې ته پاتې شوي تازه ورته د عامې روغتیا وزارت په هڅو وړیا روغتیایي خدمتونه برابر شوي. چغسریه ته به تلو سیګل ته به تلو لچې ته به اوس په تعالی ښه په ځانۍ باندې دلته موږ په دې اتوګل علاج وکړو کلینیک ایستلی دی موږ ته نږدې دی دلته راځو خو خوشحاله یو ښه پیداغی ده. د کونړ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي تیرو نږدې 3 کلونو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اړتیا سره سم 2 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې پر مټ کې کابو 300 زره خلکو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی پیدا کړی دی. کونړ ولایت په لرو پرتو ساحو کې مو دغه تحول نه راوروسته 2.5-3 کالو په جریان کې تقریبا 2 روغتیایي مراکز ایجاد کړي دي چې د هغې لیول سره فرق کوي. بعضې فرعي روغتیایي مراکز دي بعضې اساسي روغتیایي مراکز دي او بعضې موبایل هیل ټیمونه دي ګرځنده کلینیکونه دي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د همکارو نادولتي بنسټونو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې دغه ولایت کې روغتیایي خدمتونه معیاري او لا پراخ کړي.